فرض کړئ همدا اوس مو یو ایمیل ډیزاین کړ، هغه مو داسې برابر کړ چې د هغه ټولې چارې مو ورخلاصې کړې. ولې نه غواړئ چې په همدغه شیبه دې د هدف وړ شخص ته ولیږل شي؟ آیا کولی شئ یاد ایمیل ته یو معلومه ورځ او یو معلوم وخت ورکړئ، داسې چې جیمیل بیا په اتومات ډول په همغه ټاکل شوې ورځ او په همغه ټاکل شوي وخت باندې اړونده کس ته درته ولیږي؟ وحیدالله زیار یم. نننۍ ویډیو کې په همدغه مسئلې باندې خبرې او کار کوو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو، له هر څه نه وړاندې راشئ خپل موبایل کې جیمیل باندې کلیک وکړئ. زه راځم جیمیل باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ جیمیل زما لپاره راخلاص شو. نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو سکیجول ایمیل باندې خبرې کوو. تر ټولو لومړی راځم سکیجول دغه فولډر چې کوم چې له موږ سره له وړاندې سکیجول ایمیلونه شته یا نه، دلته دې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې له موږ سره له وړاندې کوم سکیجول ایمیلونه نشته دي او بیرته راځم پرایمري باندې کلیک کوم. درنو لیدونکو، سکیجول ایمیل په جیمیل کې د دې لپاره کارول کیږي چې تاسو غواړئ یو ایمیل په معلوم او ټاکلي وخت باندې یو چاته ولیږئ. یعنې همدا اوس یو ایمیل ډیزاینوئ، ترتیبوئ، برابروئ، د هغې ټولې چارې ورخلاصوئ، ان لیږئ هم، خو ولې همدغه شیبه نه لیږل کیږي، بلکې دغه ایمیل به هغه وخت لیږل کیږي کوم وخت چې تاسو په دغه مهالویش یا سکیجول کې ورته ټاکلی دی. دا چې څه ډول دغه کړنه ترسره کیدلی شي، راځئ چې کار ورباندې وکړو. درنو لیدونکو، د دغه کړنې لپاره تر ټولو لومړی په کمپوز باندې کلیک وکړئ، کوم چې د جیمیل د صفحې په لاندنۍ برخه کې ده. زه راځم دې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې په جیمیل کې د ایمیل د لیږلو هغه صفحه یا هغه پاڼه زما لپاره خلاصه شوه او عموما زه غواړم چې زما یو بل ایمیل ادرس چې واحد، دلته تاسو ګورئ راغی wahid@gmail.com ده، دې ته یو ایمیل سکیجول کړم. زه دلته د دې لپاره یو ټایټل یا یو هغه عنوان هم په دغه برخه کې ورته برابروم. د مثال په طور باندې د جیمیل کورس ورته لیکم او همدارنګه متن کې ورته لیکم سلام او دلته ورته لیکم دا د جیمیل د کورس اووم درس ده فرض مثال. ښه، ما ایمیل برابر کړ، ترتیب می کړ، یعنی عموما دغه ایمیل زه غواړم چې wahid@gmail.com ته ولیږم. د جیمیل د کورس په عنوان باندې ده او لاندې مې ولیکل دا د جیمیل د کورس اووم درس ده. اوس زه نه غواړم چې دغه ایمیل په همدغه شیبه باندې دغه ادرس ته ولیږل شي، بلکې یو بل معلوم وخت ورته ورکوم او غواړم په هغه وخت باندې دغه ایمیل دغه ادرس ته ولیږل شي او ورسیږي. د دې لپاره تاسو راشئ په دغه پاس دریو ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ ما په هغه دریو ټکو باندې کلیک وکړ او زما لپاره ځینې اپشنونه خلاص شول. تر ټولو لومړی اپشن یې سکیجول سینډ ده. زه راځم سکیجول سینډ باندې کلیک کوم او کله چې دې باندې کلیک وکړم زما لپاره به ځینې نور اپشنونه هم راخلاص شي. لومړی اپشن یې ټومارو مورنینګ، د اکتوبر په 6 تاریخ باندې 8 بجې د سهار 8 بجې، البته یعنی ما ته وایي چې آیا ته غواړې دغه ایمیل سبا ورځ چې د اکتوبر 6 تاریخ ته او 8 بجې د سهار ولیږل شي دغه کس ته. که چېرته زما خوښه وي همدې باندې کلیک کوم او اوکې کوم. دغه ایمیل به سبا د اکتوبر په 6 نیټه باندې 8 بجې هغه کس ته رسیږي. او همدارنګه دوهم اپشن دیس آفټرنون، د نن ورځې ماسپښین ته غواړي چې دغه ایمیل ولیږل شي، که چېرته مې خوښه وي کلیک ورباندې کوم. همدارنګه منډې مورنینګ، د منډې په ورځ سهار ته غواړي چې دغه ایمیل دغه کس ته ولیږل شي، که مې خوښه وي ورباندې کلیک کوم. که چېرته په دغه دریو اپشنونو کې یو اپشن هم ستاسو له مهالویش سره برابر رانغی یا ستاسو له پلان سره برابر رانغی، نو تاسو کولی شئ دغه څلورم اپشن باندې کلیک وکړئ چې پیک ډیټ اینډ ټایم ده. چېرته چې تاسو کولی شئ په خپله خوښه د ایمیل لپاره یو معلومه ورځ او یو معلوم وخت وټاکئ، څو په همغه معلوم وخت باندې همغه معلومه ورځ باندې جیمیل ستاسو ایمیل اړوند ادرس ته ولیږي. مثال په طور نن د اکتوبر 5 تاریخ ده او زه غواړم چې زما دغه ایمیل په 9 تاریخ د اکتوبر باندې سینډ شي او عموما غواړم چې دغه ایمیل د 10 بجې د ورځې 10 بجې، البته 10 بجې به زه 10 بجې او زه غواړم چې دغه ایمیل د ورځې 10 بجې اړونده کس ته ورسیږي. زه دا اوکې کوم. کله مې چې دا اوکې کړ سکیجول سینډ باندې کلیک کوم.
کله مې چې سکیجول سینډ باندې کلیک وکړ په اتومات ډول باندې دغه ایمیل په همدغه وخت باندې عیار شو. د اکتوبر په 9 تاریخ باندې د ورځې په 10 بجو باندې به دغه ایمیل هغه ورکړل شوي ادرس ته ولېږل شي. درنو لیدونکو که تاسو راشئ د سکیجول دغه فولډر راخلاص کړئ نو دغه ایمیل به د سکیجول فولډر ته هم راغلی وي. تاسو ګورئ چې هغه ایمیل دلته راغلی ده په دې څنګ کې ورسره لیکل شوي 9 د اکتوبر، یعنی نن د اکتوبر 5مه نیټه ده. ما په 5مه نیټه باندې دغه ایمیل ډیزاین کړ، خو په 9 د اکتوبر باندې به دغه ایمیل اړوند ادرس ته لیږل کیږي او هغې ته به رسیږي. نننۍ ویډیو تر همدغه ځایه وه، تر بیا ښې چارې.